الله الرحمن الرحیم. زه مهراب الدین واکمن ستاسو په خدمت کې یم د ورډ 2002 د اولني درس سره. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته د ورډ د اوپنولو لارې در وښیم او بل تاسو کله د ورډ پروګرام یا د ورډ صفحه چې تاسو کله خلاصه کړئ تاسې په هغه کښې څه وینئ او څه شیان شته هغه ټوله به زه نن تاسو ته معرفي کړم او باقي به په نور درسو کښې ګورو که ژوند وکړو. اول راځو د ورډ یا مایکروسافټ ورډ 2002 د خلاصولو لپاره راځو سټارټ ته. په سټارټ کې ځو آل پروګرامز ته. په آل پروګرامز کې ولاړ سئ د مایکروسافټ افیس پیکیج پیدا کړئ کوم چې تاسو انسټال کړی دی. دلته مایکروسافټ افیس پیکیج دغه دی. که چیرې غواړئ مایکروسافټ ورډ 2003 خلاص کړئ او یا هم مایکروسافټ ورډ 2002 خلاص کړئ. مایکروسافټ افیس ورډ 2007 اوکې. دا یوه لاره. بله لاره راځو سټارټ ته. په سټارټ کې وبخښئ راځو سټارټ ته رن ته او په رنګ کښې به ټایپ کړي وین ورډ WINWORD وین ورډ انټر یې کړئ. تاسې به د ورډ پروګرام ترلاسه کړئ. بل لاره د اوپنولو دپاره هغه تقریبا د شارټکټ شکل لري. په خپل ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کړئ راسئ نیو ته. په نیو کې دلته مایکروسافټ ورډ پیدا کړئ. مایکروسافټ ورډ لکه څنګه چې دلته مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ صحیح مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا دواړه تاسو کولی شئ یو 2003 بل 2002 هر یو چې تاسو هغه واخلئ خپل ډیسکټاپ باندې کښېږدئ. دا د شارټکټ غوندې شکل لري. هر وخت چې په کاس چې ورډ باز کړي د مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص کړي د دې په ځای سټارټ ته ځئ آل پروګرامز یې پیدا کوئ فقط دغه ډبل کلیک کړئ مایکروسافټ ورډ پروګرام به ستاسو لپاره خلاصیږي. تقریبا دغه درې ډېرې ساده لارې شاید تاسې ورسره بلد اوسئ. کله چې موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام باز کړو خلاص کړو وبخښئ په دې کښې تقریبا په مقایسه د 2003 مایکروسافټ ورډ سره بعض تغیرات راغلي دي. زه به تاسو ته فقط کوم پر صفحه باندې تاسو کوم شیان ونیي هغه به تاسو درته معرفي کړم څه نوم لري او بیا هر یو جلا جلا یعنې د هر یو دپاره ما جلا جلا ویډیوګان ترتیب کړي. تاسو کولی شئ د هر بخش دپاره یو ویډیو وګورئ. اول راځو په مایکروسافټ ورډ 2002 کښې دلته موږ دغه د مایکروسافټ افیس لوګو وینئ. پر دې لوګو باندې کلیک کړئ دې ته وایي افیس بټن. افیس بټن کښې موږ دغه شیان لرو دې ته وایي افیس بټن. په مایکروسافټ ورډ 2003 کې موږ اپشنز درلوده په ټولز منیو کې ولې په 2002 کې اپشنز راغلي دي افیس بټن ته. دا سو افیس بټن. د افیس بټن و څنګ ته دلته موږ یو ټولبار لرو دې ته وایي کویک اکسس ټولبار. فقط دې نوم زده کړئ چې څه وظیفه لري هغه زه په وروستو ویډیوګانو کې درته وایم. دې ته وایي کویک اکسس ټولبار. د کویک اکسس ټولبار څخه را دې خواته ټایټل بار مثلا که چیرې زه یو فایل واخلم یو ورډ فایل واخلم سیو یې کړم په هر نوم چې سیو کړم هغه بلته راځي یعنې هغه د فایل نوم به راښیي ټایټل بار. راځو دلته لرو کاپشن بټنز چې مینیمایز دی د مینیمایزولو دپاره دی. بل لرو چې د ریسټور دپاره د ډاون دپاره دغه کړو او بل د کلوزولو دپاره تړلو دپاره دې ته وایي کاپشن بټنز. د کاپشن بټنز څخه وروسته دلته موږ لرو دغه هر یو ته ګورئ هوم انزرټ پیج لیاوټ ریفرنس میلینګ دې هر یو ته وایي ټب TAB ټب لکه د هوم ټب انزرټ ټب د پیج لیاوټ ټب ریفرنس ټب میلینګ ټب دې ټول ته وایي ټب. بیا دغه هر ټب چې موږ کلیک کوو کومه لاندې چې دا صفحه وینئ دې ته وایي ریبن لکه اوس دغه یو ریبن دی مکمل. که زه انزرټ ټب ته راسم دا خپله بل یو ټب دی. دغه د انزرټ ټب او دغه لاندې چې کوم شي تاسو وینئ دې ته وایي ریبن. دغه مکمل چوکاټ چې څه اپشنونه او کمانډونه پکښې دې ته وایي ریبن. لکه اوس زه راځم پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ خپله یو ټب دی مګر کوم شی چې لاندې اوپنېږي دې ته وایي ریبن. د دې څخه را وړاندې خواته راته یې دلته موږ دغه د سوالي علامه وینئ دا د مایکروسافټ ورډ آفلاین یا آنلاین هیلپ دی. تاسو چې کله دا کلیک کړئ تاسو کولی شئ د مایکروسافټ د هیلپ څخه استفاده وکړئ. د هیلپ دپاره د بعضې اپشنو یا د کمانډونو تشریحات خپله چې تاسو وخت افیس انسټالوئ هغه دلته ستاسو په کمپیوټر کې سټوریږي یعنې هلته سیف کېږي او بعضې تاسو کولی شئ آنلاین ترلاسه کړئ. که چیرې تاسو د انټرنیټ سره وصل وایاست تاسې به راسن مستقیما ځئ د مایکروسافټ افیس آنلاین سایټ ته. په دې سایټ کې تاسو کولی شئ خپل سوال دلته ورکړئ یا د څه شي باره کې چې غواړئ تشریح ترلاسه کړئ هغه دلته ورکړئ. ځکه چې دلته د انټرنیټ کنکشن موجود دی دلته لیکلي کنیکټډ ټو افیس آنلاین. که چیرې تاسې
نه غواړئ د انټرنیټ څخه استفاده وکړئ کولی شئ راسئ دلته په سرچ کې دلته هغه کوم شیان چې تاسې غواړئ چې مثلا په کوم ځای کې غواړئ چې سیټ ترلاسه کړئ یا په کوم ځای کې هغه ډاټا دغه غواړئ کولی شئ د هغه ځای چینج کړئ یعنې زه غواړم چې یوازې د معلومات د خپل کمپیوټر څخه ترلاسه کړم نه غواړم چې آنلاین هیلپ ته لاړ شم او که چیرې ستاسې هیلپ پکار دلته انټر کړئ او دا د هیلپ لپاره زه خاص ویډیو لرم هغه به تاسې کولی شئ وګورئ د دې د هیلپ ویډیو څخه چې لاندې راکښته دلته موږ رولر لرو دلته د هارزنټل رولر دلته لرو ورټیکل رولر د رولر دپاره دلته موږ یو بټن لرو په دې بټن باندې موږ کولی شو رولر هایډ کړو او بټ ته یې شو کړو خلاص بیا د دې پر سر باندې د پاس دلته موږ یو علامه لرو دغه علامه تاسې وینئ دې ته وایي وینډوز سپلیټر یعنې زموږ وینډو اخی په دوو ځای یا په دوو برخو ویشي هر یو ځان ته یو جلا ډاکومنټ جوړېږي مګر تغیرات په اول ډاکومنټ کې راځي په دویم ډاکومنټ کې ما ستاسې کتلی شئ لکه زه به اوس دلته یو ټکسټ داخل کړم rand dot old انټر که زه اوس راسم دا سپلیټر انتخاب کړم داسې کلیک پر ونیسئ فقط یې لاندې کش کړئ اوس زموږ هغه یو ډاکومنټ په دوو برخو ویشل سوی دی هغه ټکسټ چې لوړ لرو دلته موجود دی او دلته هم شته دې ته وایي سپلیټر دا سپلیټر وظیفه ده تاسې کولی شئ د سپلیټر په واسطه باندې دلته کوم تغیرات راولي هغه په لوړ ډاکومنټ کې هم راځي ویناست کولی شئ د کلوزولو لپاره بر دلته کلیک کړئ او برته یوسئ خپل زاړه ځای ته دغه څخه بهر راځو دغه ته وایي سکرولر د سکرولر په واسطه باندې موږ کولی شو خپل صفحه پورته او کښته بوځو دې ته وایي ورټیکل سکرولر بیا موږ تاسې په ځینې نور لیاوټو کې یو سکرول بار دلته ترلاسه کوو چې هغه ته وایي هارزنټل سکرول بار او دې ته وایي ورټیکل سکرول بار د دې څخه کښته دلته موږ لرو د نیکسټ دپاره موږ کولی شو دغه دوو بټنو په واسطه باندې بلې صفحې ته ولاړ شو اما بلې صفحې ته تګ شرط لري شرطونه دلته دي د څه شي ضرورت ته غواړئ بلې صفحې ته ولاړ شئ دا هم ځان دپاره ویډیو شته تاسې کولی شئ هغه ویډیو وګورئ دې څخه بعد دلته موږ د زوم سلایډر لرو دغه ته وایي زوم سلایډر چې دې په واسطه باندې موږ صفحه زوم کوو یعنې صفحه نږدې کوو لرې کوو دې ته وایي زوم سلایډر یا په مثبت باندې ښکته کلیک کړئ چې نږدې کړي یا په منفي باندې کلیک کړئ چې کمې کړئ که چیرې تاسې پر دغه بټن باندې کلیک کړئ دلته موږ د زوم دپاره ځان ته شرایط لرو آپشنونه لرو چې دې دپاره هم تاسې ویډیو کولی شئ چې وګورئ د دې څخه بعد دلته موږ پیج لی آوټ لرو موږ لکه پیج لی آوټ لرو د پرنټ لی آوټ دپاره ریډینګ لی آوټ دپاره دا ځان هر یو ځان دپاره یو لی آوټ دی یا ځان دپاره د صفحې یو شکل دی چې دا بیا موږ دلته په ویو ټب ته چې راسو په ویو ټب کې بیا موږ دا ټول وایي پرنټ لی آوټ دی فول سکرین دی ویب لی آوټ دی آوټلاین دی ډرافټ دی دغه 15 سر لی آوټ ټول ته موجود دی تاسې د لړ څخه لنډ کولی شئ چې ولاړ شئ هر لی آوټ چې غواړئ اما چې څه وظیفه لري د دې دپاره موږ تاسې لطفا منتظر اوسئ کله چې ویو ټب ته ورسېدلو هلته کولی شئ چې وګورئ د دې خوا د ویو ټب څخه دې خوا ته راتېر شئ دلته لرو ګرامر چیکر د دې په واسطه باندې موږ کولی شو که چیرې زموږ په صفحه کې کوم ګرامر پرابلم وي هغه به موږ سره سولو وي کله چې دا کلیک کړئ داسې یو دغه به خلاصېږي تاسو ته یو پاپ اپ مینیو به خلاصېږي په دې کې کوم غلطي چې دلته زموږ په صفحه کې موجود ده دغه غلطي راته ښیي د سپیلینګ دپاره د کمپیوټر د خوا څخه کوم سجیشن نشته دلته لاندې اپشنونه چې دي دا په ګرامر اینډ سپیلینګ چیکینګ شي کاروو دې څخه بعد راځو دلته ورډ کاونټ ته د ورډ کاونټ په واسطه باندې موږ په صفحه کې څو پاراګرافه څو صفحې څو لغاته څو کرکټره څه شیان چې موږ په خپله صفحه کې کار کړي وي هغه هلته موږ ته راښیي ټول به موجود دي که چیرې دغه اپشن ټیک مارک وي د اینډ نوټ د فوټ نوټ او د ټکسټ د باکسونو ټول توري به هم ورسره حسابېږي که نه ټیک مارک هغه به نه ورسره حسابېږي او که چیرې راسو دلته دا زموږ دپاره څه کې زموږ دپاره اولنی کار دی دغه چې موږ صفحه راشي زه په کومه صفحه کې مثلا زه یوه صفحه لرم او په اوله صفحه کې که چیرې زه ډېرې صفحې ولرم هغه موږ کولی شو دلته ووینو مثلا په خپل کیبورډ کې کنټرول انټر پریس کړئ مثلا زه اوس تقریبا څو صفحې لرم شپږ صفحې وګورئ زه شپږ صفحې لرم په شپږ صفحې کې زه په اوله صفحه کې که چیرې دا کلیک کړئ دلته موږ ته د ګوټو په واسطه باندې موږ کولی شو چې بلې صفحې ته ولاړ شو بل سیکشن ته ولاړ شو بل لاین ته ولاړ شو بوک مارک ته ولاړ شو کمنټ ته ولاړ شو د دې ټولو په واسطه باندې موږ کولی شو هلته بیا زه تاسو ما پیج لیاوټ ته راوښیم باقي په مربوطه فایند او ریپلیس ویډیو کښې وګورئ مثلا که زه ورکړم ته پیج ما درېیمې صفحې ته بوځه نه ولیکئ پیج نمبر ګوټو اوس فعلا ته به درېیمه صفحه کې هلته وګورئ درېیمه د شپږمې خدای دې وکړي چې څه تقریبا په پوه سوي یاست دا فقط د ورډ د صفحې کې څه شیان موجود دي د هغوی یو معرفت او شناسۍ وه ستاسو دپاره تاسې کولی شئ د هر یوه دپاره د حافظ بټن دپاره جلا ویډیو لرو جلا ویډیو سته تاسې کولی شئ په یوټیوب کې
زما د چینل یا زما د سایټ له لاسه ترلاسه کړئ او یا هم کولی شئ د فیسبوک د لارې څخه یې ترلاسه کړئ. نو مهربالدین واکمن په خدای سپارئ تر بلې ویډیو پورې د هر شي دپاره یعنې د هر اپشن دپاره که د افس بټن دی که اکسس ټول بار دی که هوم ټاب دی د هر یوه دپاره ما جلا جلا ویډیوګانې جوړ کړي تر څو تاسې په هغه کښې مثلا اشتباه ونه کړئ او تاسې ته کوم شک در پیدا نه شي چې دا څنګه په دې خاطر باندې چې ستاسې د پوهېدا دپاره ما د هر یوه دپاره جدا جدا ویډیوګانې جوړ کړي. نو امید چې تاسې زما نور ویډیوګانې هم وګورئ که چیرې په هغه کې څه مشکل یا څه اشتباه وي لطفا زما سره تماس ونیسئ او ما ته زما کوم اشتباه یا کومې کمیانې چې هلته موجودې وي هغه ما ته وښایه. زه به ډېر خوشحاله سم او په راتلونکي ویډیوګانو کې به هغه مشکلات نه تکرارېږي او زه تاسې ته دا وعده هم در کوم چې تاسې د افس 2009 که ورډ اکسل پاورپوینټ اکسس د ټولو ویډیوګانې انشاءالله ډېر ژر ترلاسه کولی شئ. د خدای په امان.